لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. د حج قران د کولو تفصیلی طریقه. لسمه پوښتنه، د حج قران د کولو تفصیلی طریقه څرنګه ده؟ جواب: د حج قران د کولو تفصیلی طریقه داسې ده. اول به د احرام تړلو د مخه غسل وکړي یا به اودس تازه کړي، خو غسل کول افضل دي او که اوبه نه وي بیا به دغسې احرام وتړي. د احرام تړلو لپاره تیمم نه غواړي، ځکه دغه غسل یا اودس د بدن د ظاهري پاکوالي لپاره دی او تیمم دغه پاکوالی نه راولي. بیا به خپل نوکان او بریتونه کوچني کړي، د زیرناف یعنی ترنامه لاندې او بغلونو ویښتان به لرې کړي. که د سر خریلو عادت ولري نو سر به وخري، او که د سر خریلو عادت ونه لري بیا به سر پریمینځي. که زوجه یعنی خپله ښځه ولري نزدېکت به ورسره وکړي، که یو شرعي مانع نه وي لکه حیض. تر غسل وروسته به د احرام لپاره 2 نوې یا پریولل شوې سپینې جامې راواخلي، لنګ به پر ځان راوګرځوي، په همیاني به یې ټینګ کړي، پټو به پر اوږو واچوي، که خوشبويي ورسره وي پر بدن به یې ولګوي. بیا به که مکرو وخت نه وي د احرام 2 رکعته لمونځ به په پټ سر باندې وکړي. تر دغه لمانځه وروسته به سر لوڅ کړي، په زړه کې به د عمرې او حج دواړو نیت وکړي. په خوله باندې به د نیت دا الفاظ ووایي: یا الله جل جلاله، زه د عمرې او حج اراده لرم، ته یې راته اسانه کړې، ته یې راڅخه قبوله کړې. بیا به دا تلبیه ووایي: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بعمرة وحجة. تر نیت کولو او تلبیه ویلو وروسته محرم یعنی احرام ولا شو. له هغه کارونو څخه به ځان ساتي چې په احرام کې منع وي. تلبیه به ډیره وایي. کله چې مکې مکرمې ته ورسید خپل سامان به په کوټه کې کښیږدي، ځان به بېغمه کړي، غسل به وکړي. بیا به د باب السلام یا بلې دروازې څخه په ډیر ادب او عاجزۍ د تلبیه ویلو سره مسجد الحرام شریف ته داخل شي. هر کله چې پر کعبه شریفه باندې سترګې ولګېدې الله اکبر او لا اله الا الله به هر یو 3 واره ووایي. بیا به دعا وکړي، هر دعا چې خوښه وي، ځکه دغه ځای د دعا د قبلېدو ځای دی. بیا که لمونځ نه قضا کېده، جماعت نه تېرېده، 2 طوافونه او 2 سعیې به په داسې طریقه باندې وکړي. اول وار به د عمرې په نیت باندې 9 شوطه طواف سره د اوږو ښورولو په اولو 3 شوطونو کې او سره د راسته اوږې لوڅولو په ټولو شوطونو کې وکړي. بیا به د عمرې په نیت باندې د صفا او مروه سعی وکړي. بیا به 9 شوطه د حج طواف قدوم وکړي، او که دا نیت لري چې تر طواف قدوم وروسته د حج لپاره اوس سعی وکړي، د دغه طواف په ټولو شوطونو کې به راسته اوږه لوڅه کړي. په 3 اولو شوطونو کې به اوږې ښوروي، او که د حج سعی اوس نه کوي بلکې تر طواف زیارت یا بل نفلي طواف وروسته یې کوي، نو په دغه طواف قدوم کې به د راسته اوږې لوڅوالی د اوږو ښورول نه کوي. تر دغه طواف وروسته به تلبیه نه پرېږدي. د دغه عمرې تر پوره کولو وروسته به سر نه خري. په دغه احرام کې به وي. د احرام د محرماتو یعنی منع کارونو څخه به ځان ساتي. کله چې د لوی اختر د میاشتې 8مه ورځ شي په دغه احرام کې به مینا ته ووځي. نوی احرام تړل نه غواړي. لبیک اللهم لبیک.